د مرسل نرګس غاټول ګلان غوړیږي، واړه دښتې بیابان را زرغونیږي. کې مې خود نالګی د ډېرو هیلو آرزو سره نوی کال راغلی د سپرلي د ولولو سره. هر څه راځي هر څه هېرېږي، قام مې نه هېرېږي، د ماشومتوب د کوشمالیو بام مې نه هېرېږي. ستا په ارادو باندې به څوک پوه شي ویان دي، ووایه په زړه دې څه دي ولې راته خاندې. د نوي کال د رارسېدو په مناسبت د پسرلي نښې ښکاره شوې، د پسرلي نښې ښکاره شوې له وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه. که چېرته کوم امیر خاین کېږي هغه به ځي زندان یا محبس ته. په دې وروستیو کې له موږ سره شخصي مصلحتو په اساس باندې زه لرې شوم. زموږ اوښ کې به سیلاب شي توی به یوسي، څاڅکې څاڅکې به دریاب شي توی به یوسي. غلام منصور نجیبی هستم، مدیر برق احمدشاه بابا. نوی کال مو نیکمرغه. په دې هیله چې د 1400 هجري کال هوا مو د لوګو او باروتو څخه پاک وي. یاره چې راځې نو په تلوار راځه، نور له دې نه وروسته په دې لار راځه. د نوي کال پیل د خپل ټولو خویندو ورونو ته وتې مې ژبۍ درپسې یاره له خفګانه وه، ناسته لاس تر زنې وه دنیا راته حیرانه.